د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله بیا نه مني. دی وایي د 27 ولایتونو رایې د بیا شمېرنه کې تقلب شوی دی. ملګرو عبدالله په واضح ډول غواړي چې انتخابات دویم راوند ته لاړ شي. دی اطمیناني ده چې بایللې ده. تر اوسه پورې 7 ولایتونه په وچ زور تړلي وو او بیا ترې منکر هم و چې دا کار مې نه دی کړی. هغه و چې نورستاني ترور د میډیا په وړاندې په واضح شکل ویلې چې د نتایجو ځنډېدل دا صرف د عبدالله کار ده. ملګرو راځئ چې عبدالله بیا کوم نوي وړاندیزونه کړي دي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ویډیو تر اخره وګورئ او که چیرې مو خوښه شوله نو ویډیو د سره ضرور لایک کړئ. د ګډ حکومت د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله ادعا کوي چې په هغه 27 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه کې تقلب شوی چې د دوی څارونکو پکې برخه نه درلوده. د دغه ټاکنیز ټیم یو غړی فضل احمد مانوي ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل چې موږ په دې هکله کره اسناد او شواهد لرو او د شکایتونو کمیسیون سره به شریک کړو. نوموړي ویلي دي موږ کره معلومات لرو چې په دې 27 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر مهال درغلۍ شوي دي. له همدې امله موږ په دې ولایتونو کې د دریم ځل لپاره د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کړې ده. د ثبات او همپالنې ډلې د دې ادعا په ځواب کې د ټاکنو کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل وایي چې په 27 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې شوی او تصمیم نه لري دغه کار له سره ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم دا ادعا داسې مهال کوي چې تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون خبر ورکړ چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا تفتیش بهیر بشپړ شوی او د راتلونکي اونۍ په پیل کې به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې تېره ورځ کمیسیون یو باوري سرچینې ویل چې تر اوسه پورې د اشرف غني فیصدي تر 50 پورته ده. هغه وویل چې اوس عبدالله بیا نوي فرمایشونه ورکوي. دغه داسې خلک دي چې هیڅ د وطن خیر نه غواړي او نه غواړي چې دا هیواد جوړ شي. تېرو ورځو کې ملګرو ملتونو هم بیاب کړ. ورته یې وویل چې څه د ماشومانو کارونه مو شروع کړي دي. تاسو مخکې د صلح کارونه لرئ، په هغه کار وکړئ، وطن جوړ کړئ او تاسو په څه اخته یې. ولا ډېر د شرم ځای دی. وایي شرمولو خدای دې دوی تباه کړي. هر هغه څوک چې د وطن خیر نه غواړي او د وطن په خیر نه دي خدای دې دوی تباه او برباد کړي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهمو او لنډو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.